ملګرو ګلپاڼې چې کوم نوی نظم او نعت ریکارډ کړی دی د هغې په هکله باندې شهسوار یو پیغام ورکړی دی. ټول له مخکې راشئ شهسوار پیغام واورئ. السلام علیکم مینوالو. زمونږ خور چې کوم دا ګلپاڼې هغې یو ډېر ښایسته حمد ویلی دی، ښکلې اشعار یې ویلي دي او امید دی انشاءالله چې دا اشعار به ستاسو ډېر زیات خوښېږي. نو کورنۍ هم ډېره زیاته مننه کوو چې دومره په دې مبارکه میاشت کې د خلکو ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو بهترین دعوت ورکو. نو الله کریم دی وکړي چې دا زموږ کورنۍ په کوم نیت باندې ویلی دی نو هغه نیت دی الله جل شانه د خلکو په زړونو باندې ورسي او الله کریم دی دې کلام سره زموږ هم فایده وکړي او د ګلپاڼې هم فایده وکړي او بلکې د ټول عالم انسان دی فایده وکړي. جزاکم الله خیر. نو دغه پیغام مو تاسو واورېدو شهسوار چې ګلپاڼې له ورکړی. آیا که ستاسو خیال وي ګلپاڼې که نن نه موږ مخکې وګورو تر اوسه پورې د داسې یا نعت یا نظم هغه نه دی ریکارډ کړی. په پیل ځل باندې دې داسې نظم ریکارډ کو چې د هغې سره زموږ کوم پښتانه وروڼه چې دي د هغوی هم زړونه وګټل. ټول پښتانه وروڼه چې کوم دی هغه ډېر زیات خوشحاله شو. دا یې ویل چې آیا د دین اسلام د خاطره او په دې پاکه میاشت کې ګلپاڼې نه الله تعالی دا توفیق ورکو چې کوم نعت چې دی هغه یې ریکارډ کو. ډېره زیاته ښه خبره ده که داسې د دین ښېګړې دین علاوه نور کوم زموږ د اسلام چې کوم خدمات څوک کوي هغې به موږ صفت کوو. که ستاسو خیال وي د نن نه مخکې دې چېرته اوسه پورې داسې نعت هغه نه دی ریکارډ کړی. مختلف قسمه ویډیو که تاسو وګورئ ټولو کې ګانې ډانسونه داسې هر څه کړي دي خو د نعت دغه به تاسو وانه ورئ. نو په پیله ځل باندې چې کوم دی هغې چې کوم نعت ریکارډ کړی و موږ تاسو سره شریک کړو. تاسو واورېدو. شهسوار ول هم یو پیغام ورکړی. یعنې که تاسو وګورئ شهسوار باندې چې کوم الله تعالی خپل رحم کړی دی هغه د دین په لاره کې وځي. یعنې که تاسو وګورئ 4 میاشتو لپاره تبلیغ دین علاوه نور د دین کوم خدمات چې دي هغه هم جاري ساتي. نو الله تعالی دې داسې ټولو فنکارانو ته ټولو خلکو له دا توفیق ورکړي چې هغه هم د دین اسلام طرف ته راشي او کم د فنکارۍ سیډونه علاوه کم دین اسلام ته پې نقصان یا بدنامیږي هغه کارونه څوک کوي نو الله تعالی دې د هغو نه وساتي. دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.